السلام علیکم قدرمنو خویندو ورونو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. قدرمنو خویندو ورونو، د یو لړ مشکلاتو له امله مو نشو کړی چې تاسو ته ویډیو پر وخت اپلوډ کړو، نو د هغې تاسې ټولو څخه بخښنه غواړو. انشاءالله زموږ کوشش به دا وي چې تاسو ته ویډیو پر وخت اپلوډ کړو. قدرمنو خویندو ورونو، نو راځو زموږ نننی درس ته، او زموږ نننی درس دی د احساساتو په باره کې یا د Gefühlen په باره کې یا احساسات. قدرمنو خویندو ورونو، موږ سره په لاندنۍ برخه کې لیکل شوي دي چې fröhlich وایي خوښ ده. traurig وایي خواشینې ده. nervös وایي عصباني یا وارخطا ده. قدرمنو خویندو ورونو، verzweifelt وی شکمن یا مایوسه ده. verlegen وی متاثر یا شرمناک ده. schüchtern وی هم شرمناک ده یا ډارن ده. قدرمنو خویندو ورونو، skeptisch وی شکمن ده. gelangweilt وی خسته ده یا خسته چې وي یا ستړی. entsetzt وی مایوس ده یا بېسرې ده. glücklich وی نیکمرغه یا بختور ده. قدرمنو خویندو ورونو، überrascht وی حیران ده. قدرمنو خویندو ورونو، دا زموږ د نن ورځې درس. هیله یم چې درس مو خوښ شوی وي. قدرمنو خویندو ورونو، که چیرې تاسې پوښتنې لرئ نو موږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ، او که چېرته غواړئ چې د هغه موضوعګانې چې تاسې ته جالبه وي یا په زړه پورې وي نو موږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ. موږ به د هغې موضوعګانو په باره کې تاسو ته معلومات پیدا کوو. په هر ځای چې اوسئ خوښ اوسئ، خوشحاله اوسئ تر بیا اورېدو پورې. الله مو مل شه.